بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الثاني 13مه نېټه ده چې د 1402 د لړم د 23 نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي سره د عربي متحده اماراتو د هیات لیدنه د کډوالو سره د مرستو په اړه خبرې وشوې. د نړیوالو مؤسسو سره د کډوالو وزارت معین او هرات والي لیدکاته په دې لیدنه کې د مرستو د څرنګوالي په اړوند خبرې وشوې. او په اسلام کلا کې د کډوالو سره د کډوالو وزارت معین لیدنه دا ورځ د کډوالو وضعیت د رسیدګۍ کمیسیون هم په کار پیل وکړ. او اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د عربي اماراتو څخه د راغلي ډلې رئیس ډاکټر سلطان د هرات والي سره په لیدنه کې د هرات په پوهنتون کې د یو انسټیټیوټ، یو جامع جومات او یو کدري روغتون د جوړولو خبر ورکړ. د دغه ډلې رئیس ډاکټر سلطان چې څه موده مخکې د زلزله ځپلو لپاره په 8 ساعتونو کې یو روغتون جوړ کړی و، د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره لیدنه وکړه. دغه هیات د هرات پوهنتون سره د یادو مرستو برسیره د زلزله ځپلو سره د کورونو د جوړولو په اړه هم د همکارۍ ډاډ ورکړ. وروسته د هرات والي شیخ اسلام جار د متحده عربي اماراتو د همکاریو څخه په قدردانۍ وویل سیمه اداره به په ټول توان سره د مرستندویو بنسټونو سره همکاري کوي. د کډوالو وزارت معین او د هرات والي د یو شمېر نړیوالو مؤسسو د استازو سره لیدنه وکړه. په دې ناسته کې د کډوالو وزارت معین د نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې د کډوالو او راستنېدونکو سره لا ډیره همکاري وکړي. پام وکړئ په دې هکله راپورټ ته. د کډوالو وزارت معین او د هرات والي د نړیوالو مؤسسو استازو سره د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د کډوالو چارو وزارت معین په دې ناسته کې وویل په داسې حال کې چې د زلزلې ګواښونه لا بشپړ حل سوي نه دي، د کډوالو راشړلو موضوع یو بل ګواښ دی. هغه د مؤسسو د استازو څخه وغوښتل چې په هرات کې د کډوالو لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي. روزانه تقریبا 2000 تا 3000 نفر از اینجا از اسلام قلعه رد مرد میشه و اخراج میشه. ما با همراه اینا صحبت میکنیم چنانچه که او مرز اسلام قلعه و مرز اسلام بنده که ترخم همراه موافقه کرد. اونا خو همه رد مشروطگی و داشتگی کمک میکنه. اینا هم اگر خودتون نمیتونه لیکن هم ظرفیتشان یک اندازه بالا ببره، چون که یه حالت اضطراری هسته و مهاجرین زیاد بیرون میشه. د بل لوري د هرات والي په دې ناسته کې د کډوالو د ستونزو پر حل خبرې وکړي او د مرستندوی مؤسسو همکاري اړینه وبلل. تشریف آوری جناب معین صاحب محترم وزارت مهاجرین افغانستان و هکذا نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی به اینجا خیلی خرسند هستم. اما این به خدمت جمع مبارک میگم که اگر ما یک پروگرام قوی و یک برنامه بسیار دقیق و منسجم و یک مطالعه عمیق از اوضاع و حالات نداشته باشیم، شاید که امسال هرات با یک فاجعه انسانی مواجه شد. په همدې حال دغه مؤسسو استازو ژمنه وکړه چې د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لا نورې هم هڅې وکړي. فعلا روی افزایش آمار ما کار میکنیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتونیم ما تعداد مهاجرینی که ما میتونیم مساعدت بیشتر برای از اونا مهیا کنیم انشالله اعلان میکنیم. برای فعلا آیایم یک تیم صحی مجهز با هماهنگی هلت کلستر به نقطه صفری اسلام قلعه ما اعزام کردیم. صدان آمبولانس برای ارائه خدمات صحی در نقطه صفری فعلا حضور دارند. در صورتی که نیاز پیدا شه که خدمات صحی وسیع‌تر باشه و تعداد آمبولانس ها افزایش پیدا کنه، این امکانات وجود داره که ما میتونیم که تعداد آمبولانس ها و خدمات صحیح در نقطه مرزی اسلام قلعه افزایش بدیم. دا خبرې په داسې حال کې را برسره کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران څخه د کډوالو د رایستلو بهیر ګړنده شوی دی.
د لویدیځ زون د طبي شورا رئیس د هرات والي سره په لیدنه کې په درملتونونو کې د فارمسیست او با کیفیته درملو د اړتیا خبر ورکړ. په دې ناسته کې چې د درملو او خوړو ریاست او روغتیا استازو هم حضور درلود، دواړو لورو د نظارت کمیټې پر جوړولو خبرې وکړې. د لویدیځ زون د طبي شورا رئیس په دې لیدنه کې څرګنده کړه چې دغه کمیټه به د روغتونونو، درملتونونو او د هغوی مربوطه ډاکټرانو د کړنو څخه نظارت کوي. هغه وویل هر درملتون باید با کیفیته درمل او فارمسیست ولري. وروسته د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار څرګنده کړه چې طبي څانګه دي د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ترڅنګ د خلکو اقتصادي وضعیت ته هم په نظر وکړي. د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزارت مسلکي معین په اسلام کلا ښارګوټي کې د یو شمېر راایستل شوو کډوالو سره لیدنه وکړه. د دې لیدنې سره سم د کډوالو وضعیت ته د رسیدګۍ کمیسیون، د عامه پوهاوی کمیټې او د حکومت د رسنیو د اطلاعاتو مرکز رئیس هم په کار پیل وکړ. بیا هم راپورټ. د هیواد د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد د راایستل شوو کډوالو د ستونزو د څېړنې په موخه د اسلام کلا ښارګوټي څخه لیدنه وکړه. نوموړي چې د کډوالو وضعیت ته د رسیدګۍ د بیا ځای پر ځای کېدو کمیټې ریاست هم په غاړه لري، وویل اسلامي امارت په ټول توان سره کډوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو په برخه کې زیار باسي. امارت اسلامی افغانستان در سر تا سر افغانستان امنیت را برقرار کردگی است و انشالله با مهاجرینی که اینا عودت میکنن و میآیند کدام مشکلات به اینا نیست، مشکلات امنیتی نیست، لیکن امی اندازه مشکلات هست. خود دیگه یکی مشکلات خود زمستان نزدیک شده رایست، با ما اساس ما از کشورهای همسایه تقاضا داریم و درباره اخراج مهاجرین با همراه ما همکاری کنند و مهاجرینی که در کشور میزبان هستند و اینا معطل نمایند و تا اینکه و از طرف امارت اسلامی آمادگی صورت بگیره به همراهشان موافقه کرده اینا مهاجرین را با عزت احترام و در وطنشان اعزام کنند. د بل لوري د کډوالو وضعیت ته د رسیدګۍ کمیسیون د عامه پوهاوی کمیټې هم د حکومت رسنیو د اطلاعاتو مرکز په اسلام کلا پوله کې په کار پیل وکړ چې موخه د کډوالو د وضعیت اطلاع رسول دي. کار در تمام نقاط، هم در نیمروز، هم در اسلام قلعه و هم در جای دیگه هم شروع شده است و در نقطه صفری که شما در مرز اسلام قلعه به سر میبریم در این جمع کار شروع هست. کمیته های مختلف فعالیت های خود آغاز کرده است و وزارت محترم مهاجرین و سایر وزارت ها فعالیت های خود شروع کرده. کمیته آگاهی عامه هم با همکاری رسانه های محلی هرات و مشارکت ریاست اطلاعات فرهنگ هرات هم فعالیت های خود انشالله در اینجا آغاز کرده. در از په اسلام کلا کې یو شمېر راایستل شوو کډوالو وویل دا چې په هیواد کې امنیت موجود دی نو ځوانان باید په خپله خاوره کې زیار وباسي. دا خواهش ترې لرم چې راشي خپل وطن آباد کړي. بس اوس امنیت هم دی، بس ارامي هم ده. هغه پخواني حالات چې په افغانستان کې اوس هغسې حالات نه دی. بسیار خوشحالم که اصلا کسی به کار کسی نداره دیگه. یک بار دیگه وطن خود جور کنیم، در کشور خود باشیم، درس بخوانیم، تحصیل کنیم، کشور خود بالا ببریم. باید یادونه وکړو چې د روان لمریز کال د وریدې میاشتې راوروسته څه د پاسه 115,000 تنه مهاجرین د اسلام کلا پر پوله راایستل شوي دي. د عالمانو شورا او یونیسیار د دفتر استازي په ناسته کې پر زلزله ځپلو د مرستو پر رڼیتوب خبرې وکړې. د هرات عالمانو شورا مرستیال مفتي ګل احمد په دې لیدنه کې څرګنده کړه چې مؤسسې د راستنه کېدونکو کډوالو سره همکاري وکړي. په دې ناسته کې د امنیت قومندانۍ مرستیال هم ډاډ ورکړ چې امنیت په ټولو ولسوالیو کې موجود دی او مؤسسې په ډاډه زړه کولی شي د خلکو سره همکاري وکړي. وروسته د یونیسیار دفتر رئیس وویل د دې دفتر د لوري د سروې ډلې چې 200 تنه پکې شامل دي د هرات ټولو ولسوالیو ته تللي ترڅو هلته د زلزلې زیانمن شوو سروي وکړي او بیا وروسته ورسره مرستې ترسره شي. په هرات کې د عاطفي بنسټ وایي د دولتي ادارو کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړولو 3 میاشتنۍ ټولګۍ پرانیزي. په دې اړوند یوه غونډه د هرات والي او د ځینو امارتي ادارو د رئیسانو په حضور کې جوړه شوه. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د ولایت بشري سرچینو او عاطفي بنسټ د دې اقدام هرکلی وکړ. هغه وویل
د دې روزونو وروسته به کارکوونکي ښه کړنې وکړای شي او هغوی به لا پیاوړي سي. د عاطفي بنسټ مرستیال عبدالظاهر ارشاد وایي دغه روزنیز پړاو د ولایت د بشري سرچینو په همکارۍ د دولتي ادارو 80 تنو کارکوونکو لپاره د 3 میاشتو په موده کې دوام لري. دا ورځ د ولایت د بشري سرچینو رئیس مولوي غلام دستګیر الهام د عاطفي بنسټ د دې همکارۍ څخه مننه وکړه او دغه پړاو د دولتي ادارو کارکوونکو لپاره ګټور وبلې. هغه هیله وکړه چې داسې پړاوونه لا هم دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې روزنیز پړاو کې د کمپیوټر د اکسل، ورد او پاور پوینټ برنامو روزنه ورکول کیږي. درې باله وحشي مرغان د چاپیریال ساتنې قوانینو سرغړونکو څخه نیول شوي دي. د دغه ادارې کارپوهانو په ښار دننه کې د خپل څار په ترڅ کې د دغه مرغانو د بې ځایه ښکار او ناوړه ګټې اخیستنې موضوع سره مخامخ شوي چې یو کس دغه درې باله کوتانان ګرځول او د هغوی په اړه تجارتي تبلیغات کول. وروسته د دې پیښې عامل ته د دغه تخلف په اړه لازمي لارښوونې وکړل شوې او دا راځي د غږیزې ککړتیا مخنیوي ته هم هغوی متوجه کړل. ترلاسه شوي مرغان تر روغېدو پورې د شیخ احمد کادستاني ژوبڼ ته وسپارل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سلهاوو مرغان چې په غیر قانوني ډول نیول شوي وو کشف او د طبیعت غېږې ته ورخوشي شوي دي. او د هرات ولایت امنیتي ځواکونو یو موټر چې 3 کاله مخکې غلا شوی و کشف او د هغه خاوند ته سپارلی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ د 8مې امنیتي حوزې منصوبینو یو اراده موټر چې 3 کاله مخکې غلا شوی و کشف او درولی دی. ویل کېږي د دې پیښې په تړاو څوک نیول شوی نه دی خو د نیول کېدو په اړه یې هڅې روانې دي. دغه موټر د اسنادو له مخې د هغه اصلي مالک ته وسپارل سو. او اوس هم په دې برخه کې زموږ همکار او د سبا ورځې د هوا حالات. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات ښار نیمه وریځ 11 درجه 28 تیتای 8، غوریان لمر 11 درجه 28 تیتای 8، کراخ نیمه وریځ 11 درجه 22 تیتای 7 او پښتون زرغون نیمه وریځ 11 درجه 15 تیتای 10. محترم لیدونکو په همدې خبرونه پای ته رسي. په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي سره د عربي متحده اماراتو د هیات لیدنه د کډوالو سره د مرستو په اړه خبرې وشوې. د نړیوالو مؤسسو سره د کډوالو وزارت معین او هرات والي لیده کاته په دې لیدنه کې د مرستو د څرنګوالي په اړوند خبرې وشوې. او په اسلام کلا کې د کډوالو سره د کډوالو وزارت معین لیدنه دا ورځ د کډوالو وضعیت د رسیدګۍ کمیسیون هم په کار پیل وکړ. محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.